قدرمنو نیمه شپه ده شانګله پار دی او د نیمې شپې سندرې خوند کړي. نن چې کوم دی یو کیتي پیتي زوی دا زما خورزه ده د سلیمان شاه ایډوکیټ صاحب لور ده. بیکګراوند کې ښکلې ته د چا لورې زویه؟ خپل د مور لورې او خپل د پلار لورې که نه؟ او ستا نوم څه دی؟ هیله. هیره دې نوم دی؟ ښه او ته سبق وایې زویه که نه؟ دویم کې دویم کې او چې پیشو او سپی ما خوري نو ته به بیا څه کې؟ پیشو به په څه شي ولې؟ په ګټه؟ نو ته په پیشو باندې چا کوې؟ ښه ته به ماته اوس سندره وایې؟ کومه سندره؟ زما بخمل ګېډۍ ګېډۍ ووایه زویه ښکلې تیزه. गेड़ा गेड़ा जुल्फी फिलंग रिश्ते प्याची अजब खान लाजी लाजी माँ बसल तुला यमा करी شابسي او څوچ جانان लाजी बसल तुला यमा करी او د باجوړ मूल मिलना प्याची बालान लाजी शापे टोपक रिश्ते प्याचे अजब खान लाजी लाजी बालान बचो चिलाजी माँ बसल तोलायमा करी. شابسي او بله به کومه سندره وایې زویه؟ اخر ولې؟ دا مو وایه شابس یاره تکړه بچوړی. Akhirnya dewa paswe makutul dan stapanun kro autalade tabal chaswe tanatel sewa kandaswe wasutke napanaswe. وا زویه سپوږمۍ هم بره هغه د لګېدلې ده او که دې زما دیدن یادېږي سپوږمۍ ته ګوره زه به کور ولاړه یم. ته سپوږمۍ پېژنې؟ څه ته وایي؟ بله. کم ده؟ هغه پورې سپوږمۍ ده. بله دله کومه سندره درځي زویه؟ بله ګرګیا تا ته چا ویل دي چې مین شه؟ تا ته چا ویل چې مین شه؟ شابسې هغه ووایه زویه. تا ته چا ویل دي چې مین شه؟ 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 وای شاباس قدرمنو د نیمې شپې سندرو لړۍ کې نن یو بل بچوړی چې کوم دی نو په تته ژبه باندې سندره وایي. سپوږمۍ په سر ولاړه ده د سپوږمۍ پلوشې هم راخورې دي. او زویه تا ستا پلار وهي که ستا مور تا وهي؟ پلار وهي. مور دې نه وهي؟ نه. تا پلار ولې تا وهي؟ ډز کوي. ډز کوي؟ په څه شي؟ مرغو باندې ډز کوي. مرغو باندې ډز کوي؟ او ته په خپل پلار ډېره مینه یې که په خپل مور؟ مور باندې مینه یې. او دا تاله دا ښکلې ښکلې پیپې چا کړي دي؟ دا ښکلې ښکلې پاپۍ او دا پیپې دا تاله چا جوړې کړي دي؟ ستا مور؟ ستا مور تکړه ده او هغه نور څه کارونه کولی شي؟ وږي پخوي. ښه وږي هم پخوي او ډوډۍ پخوي؟ ښه او ته چې سبق ووایې که نه نو ته به بیا څه شی جوړېږي؟ خپل د مور شان دی. خپل د مور په شانې؟ ستا مور سبق ویلی دی؟ نو څه شی ته جوړ شوی دی؟ نقصان. نقصان ته جوړ شوی دی؟ قدرمنو دې خو دا خبره وکړه خو یقین وکړئ ماله خندا هم راله او جړه هم راله چې واقعي دا کنسپټ د پښتنو داسې دی چې سبق نه نقصان جوړېږي. نو د دې په لاشعور کې هم نقصان دی ګرچې د دې مطلب دا نه و. نو تعلیم سبق پوهه هنر دا هیڅ نقصان هم نه دی، دا ژوند دی. چې یوه مور تعلیم یافته شي د دې مور اوس څه نه څه تعلیم یافته ده چونکې زما خور ده نو هغه
د هغې تربیت دا دی چې دا زوی اوس تکړه دی، څه په ژوند پوهېږي، په سندره پوهېږي، خبرې کولی شي. نو تعلیم د دې په ژبه چې دا نقصان نه دی، دا پوهه ده. یوه مور چې تعلیم یافته شي نو هغه بلها بچي تعلیم یافته کولی شي. او هر سړی وایي چې زما بچي د قابلانې جینی سي، خو د کومه غېږه کې چې د هغې تربیت کېږي باید چې هغه ډومبی قابله شي. ښه زویه نوره څه خبره کې که بس دی اجازت غواړو؟ بس دی. ناوخته شو که نه؟ اوس به اوده کېږي نو پیشو دې چېرته ونه خوري؟ ته به ما سره ویده شي. ښه زه به تا سره وده شم. پیشو نه به نه یېرېږې زویه. ښه د پیشو به غوږ راکاږو. بله سندره دل درځي که نه؟ نه. دغه سندرې دل درځي؟ ښه ټاټا او بای بای او سلام او په مخه خاو که د خلکو سره. ما سره په خیر کې زویه ودرېږه. ښه په خیر په خیر په خیر په خیر. قدرمنو د نیمې شپې سندرې د شانګله پارلې لوڼۍ د دغه سپوږمۍ پلوشې دې هم ژوندی وي او دا دې په دغه خبره باندې شاهدې وي چې موږ په دغه تورو تورو غرونو کې د ژوند د پیدا کولو یوه هڅه کړې ده او دغه بڅري به دا به د سبا ژوندي، دا به د خلکو تیاره تیاره ذهنونه هم رڼا کوي، دا به دلته ژوند را پیدا کوي او دا به دلته چې د فیمیل هیومن ایجنسي کومه ختمیږي په پښتنه ټولنه کې یا ختمه ده، هغې دپاره به مبارزه کوي. خوشحاله، ښاد، آباد او بریالي اوسئ.